أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. وای چې څوک په یو مؤمن باندې لعنت وای دا دومره لوی جرم دی لکه دی چې دا مؤمن قتل کړ. او قرآن کې راځي چې څوک یو مؤمن قتل کی الله په هغه باندې دومره غصه شي لکه چې دا ټول دنیا قتل کړي چې په دې ټول دنیا کې څومره خلک دي دا ټول قتل کی یو مؤمن باندې الله پاک دومره غصه کی په یو مسلمان باندې الله پاک دومره غصه کی. او کدا په لعنت ولېږي چې پلانې د الله په قهر او غضب اخته شي او پلانې د الله په وانه باندې ووال شي او پلانې لعنتی دي او هغه مسلمان دی دا داسې شو دومره لوی جرم دی وکړ. نبی علیه السلام فرمایي چې کقتله لکه هغه دی چې قتل. نو د جبې نه د قهر او د الله د غضب او د غصې د راپارولو او طلب کولو دا الفاظ د جبې نه ایستل غواړي. ټول عمر داسې نه چې انسان په ټول عمر یو ګناه کوي وخته وي نه یو وخته پوري چې خبر شي بس هغه ګناه نور پرېږده درشي یو وخته پوري چې اوس در علم رالی بس اوس درس نه توبه وباس اوس دا چاله مو چې د الله په قهر او غضب اخته شي والله دی وو د الله په وانه ووال شي دا خبرې چاله نبی علیه السلام ته سخته منع فرمایلی.